اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن دې موږ تاسو د سورت پروګرام 2020 ورژن چې دا موږ تاسو نه انزرټ مینو نو راځم نه خیر سره بسم الله کو په انزرټ مینو باندې کلیک کوو. اول چې دا کور دې کې چې دا اول کور پیج څه معنا کله چې موږ تاسو یو کتاب ګورو چې اول سره کې مثال عکسونه دي یا نور شیان دي کنه مختلف څوک عکسونه پیسونو لیکل پکې کوي نو هغه ته موږ کور پیج وایو چې موږ تاسو هر وخت بیا مثال هغه اول سره نو لري مثال کتاب نوم پکې نور شیان معلومات پکې هغه پکې لیکو. مثال از کور پیج باندې کوم دلته چې دا تیار ریډیمیډ ایمسول پروګرام چې موږ ته راکړي دي کور پیج دې کې موږ تاسو ار یو سلیکټ کو نه هغه دلته راځي او که چېرته موږ نه نوې نو ډیزاین نه غواړو نو دلته چې دا غلطه راشي مور کور پیج فرام office.com چې نت شیان ولرو مثال نور دلته موږ چې ما کلیک کوم ته نور ډاکومنټ مختلف ډیزاین موږ راوځي چې تاسو یو کلیک وکړو دا هغه چې کې درازي موږ تاسو به اډیټ کوم مثلا دا ما دا ډیزاین مثلا تاسو ما کلیک کوم کور پیج لپاره نو چې سو هغه ول دا ګوره دا د ډیزاین دا دا به اډیټ کې د نوم ولیکي مثلا لیکم ما کمپیوټر دا ټول تاسو دا ټول اډیټ کړئ سیشن سره کوم لیکلي مثال ټول تاسو دا ټول لیکلي موږ د صفحې تر دا ټول اډیټ کړئ د بیا کنټرول زیډ وخما بل چې دا د کې ګوره سیو سلیکټډ کور پیج ګیلری څه معنا دا چې دا موږ تاسو مثال خپل یو ډیزاین جوړوي مثال کې او کوالټي راکړي خپل مثال موږ په کاریږي دا و چیک ماول دا اورو کې کوم چې تاسو ښکار شي مثلا زه دا یو ډیزاین جوړوم خپل فقط اخو تیر موږ د افیس پروګرام راکړي ول دا چیک دې زه خپل یو ډیزاین جوړوم دا شپس رنگ هم ورته چې ناشین رنگ نه رنگ ورته دا رنگ ما خوښیږي بیا راځم بیا ورته چې دا رقم کلیک کوم دې هم رنگ هم دې غوندې کوم دې کې تاسو کولی شئ دغه نور ډیزاین هم جوړ کړئ دا ما تاسو مسخه دغه ولیکه دلته چې کوم کنټرول الټ وخم کنټرول الټ دا چې کله کلیک کړو راځم انزرټ مینو ته انزرټ مینو کې کور پیج ګوره دا آپشن چې سو سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلری دا کلیک کوم د کور پیج کې راځي دا سیو کوم چې په نوم باندې ورته سیو کوم ورته ما نیو in EW new okay مې کو اوس okay مې تاسو کې okay کو دا به زه اټوما د چې کوم دا ډیلیټوم د نن د امون ډیزاین هم زه ډیلیټ کوم اوس باندې لیکل کوم رند چې لیکل وکړل زه غواړم کور پیج ورکړم کور پیج کوم چې ما نو اوس نوی جوړ کړم دا خو موږ ته د ایمسول پروګرام راکړي وو کنه زه دې کې چې کومه لاندې راښکته کېږم چې شپونو جوړ کړی و هم ده دا هغه ده نیو په نوم باندې جوړ کړی و که نه چې تاسو کلیک کوم ګوره دا کور پیج او افیس پروګرام موږ ته راکړي وو دا ټول یو شی د 2020 افیس پروګرام چې دغه فیچرز سره چې موږ ځینې اپشنونه شیان موږ دې تاسو ثبتولی شو چې مثلا چې هغه خپل ډیزاین جوړو ثبتولی شو نور ورژنو کې دا خصوصیت نه دا کنټرول زیډ وخم ختمومې ده. اوس راځم بلینک پیج څه معنا کله چې موږ تاسو ځینې وخت لیکل کوو که داسې زړه موږ سره ډېرې پیجونه وي خو موږ ته اوس دا په یاد شو چې نه دغه پیجو منځ کې مثلا د دغو لیکلو په منځ کې دغه زه رنګه کومه دغه لیکلو منځ کې څه شی ده دغه لیکلو منځ کې دلته نور لیکل ولو بیا راپیدا شوم دغه ډیټا موږ باید اضافه کړو
اوس که دا مثال ډیټا زه ډیلیټ کوم مثال دا موږ ته ستونزه پیدا کړي که دا رقم داسې لږ لږ لیکل کوم دا هم داسې مثالان لیکل زموږ څخه پاک شي نو دغه 2020 ورژن چې دا دغه خصوصیات فیچر پکې اضافه کړی ده کله چې تاسو کلیک کوئ او دا بلینک پیج ووهئ دغه لیکل چې سوچین درېیمې پاڼې ته وړي تاسو د خپله هم کتلی شئ موږ دې منځ کې بلینک پیج ګوره دا صفحه موږ ته خالي راکړله او لیکلی یې زموږ یې درېیمې پاڼې ته ویوړل اوس موږ تاسو کولی شو په ډاډه زړه باندې دغه کې موږ تاسو انټري وکړو لیکل وکړو دغه چې ده بلینک پیج ده بل چې ده پیج بریک او د بلینک پیج چې ده دوی ترمنځ توپیر څه شی ده بلینک پیج چې ده موږ ته نوې خالي صفحه منځ کې راکوي او پیج بریک چې ده همدغه صفحه چې ده بریک کوي یعنې یو صفحه ده هغه دویمې صفحې ته وړي زه اوس دې ما کلیک کوم دا چې مخکې درې صفحې وې که نه اوس ګوره 2 صفحې دي همدغه لیکلي موږ ته دویمې صفحې ته ویوړلو بیا کنټرول زیډ وهم راځم ټیبل ته دا به لږ راښکته کړم ټیبل کې چې دا دې مې کله چې تاسو کلیک کوئ دغه ستاسو وینئ دا موږ تاسو خانومه تاسو کلیک کوئ نو دا څه کېږي کلیک کېږي ټیبل موږ ته اضافه کېږي ګوره دغې ته څه وایي دې ته روګانې وایي اوس دا دې کې موږ څومره رو جوړولی شو 8 رو او که دې خو دا کالمونه دي څومره جوړولی شو موږ تاسو 10 کالمه یعنې او 8 رو موږ اضافه کولی شو که چېرته وغواړم نه دغه خو مثال دا هغه دا کم ده ما ته ډېر پکار دي ځکه چې ما وخت هم بیا سیف بچت سي نو چې کوم راځم د شی ده انزرټ ته انزرټ ټیبل ته انزرټ ټیبل کې چې کلیک کوي مثال د هغه نمبر آف کالمز څومره کالمونه ته پکار دي ورته وایم چې ما 10 کالمه پکار دي او څومره رو وایم 20 روګانې مې پکار دي اوکې که 10 کالمه 20 روګانې مې ته راکړلې یعنی دې کې انلیمیټډ موږ تاسو ټیبل چې خاني اضافه کولی شو کنټرول زیډ وخم بیا راځم انزرټ ته انزرټ کې به چیک وسو ډېر دغه څونه والم چې موږ تاسو د پېښ صحیح پوه شو مثلا زه دا لیکم بس همدا اوس د بورډو کې کړو دې ته به اول چیک کوم د ډیزاین بورډ کو چې تاسو موږ تاسو بیا ښه پې پوه شو راغی اوس چې شي دا هیډر رو دغه رو کله چې دغه ما په کار نه دا لرې کتې نه ګوره یو رقم ده شو بیا ورته یا مثال فرض کالم دغه کالم رنګ چې دغه هم د ما په کار نه ده نو دلته باید دغه رنګ باید نه وي دغه رنګ زیړ کې وي خیال هم پرې ګوره دا هم لرې شو لاس کالم دغه رنګ چې دا اوس ما لرې که کالم نه کړم دا زیړ دغه د اخري کالم کې ما ته راوړه اخري کالم کې راغی بیا چې دا که چېرته دغه د بینډډ رو چې دغه نه موږ نو ټول چیکي ټیبل موږ ته یو رنګ کوي وره زه ورته یم نه دا مې اضافه که راته دا مې اضافه که راته هیډر مې اضافه که دا خو مختلف سټایلونه دي چې ته چیک کوو مختلف سټایلونه چې کوم یو ډیزاین تاسو پکې خوښ وي مثال هغه تاسو نیو ټیبل سټایل هم ډیزاین څخه اخیستلی شئ مختلف ډیزاین دا ټول ډیزاین هر ډیزاین تاسو خوښ یې هغه پکې د اپلای کې دلته راځي اوس راځم شیډینګ ته شیډینګ څه معنی شیډینګ څه ده مثلا دغه رو کې چې ماته ده یو ستونزه ده دغه ستونزه به زه هایلایټ کوم چې د یو چا پوښتنه کوم چې دغه موضوع سره دا څنګه ده بل چې دا دی کې بارډر ده بارډر سټایل کې چې مختلف بارډر ډیزاینونه دي چې تاسو هر یو ډیزاین چې تاسو دلته خوښولی شئ ته ما دغه ډیزاین بارډر ورکړی ته داس هر یو ته تاسو ورکولی شو بل چې دا دی کې دې کې بارډر چې نو ډیزاین هم دی ګوره هر ډیزاین تاسو غواړئ مثال غواړئ دا تاسو ورکړی دا ډیزاین بارډر ورکړی ده مثلا بارډر صرف همدا صحیح ده خو ته رنګ وره رنګ یې که سور رنګ کلر کې کرا ده بارډر ګوره سور رنګ کې راغی ګورې ښکاري زه سور رنګ کې شو اوس چې شی کوو
بارډر ته راځو. بارډر کې څه شی ده؟ دغه زه مثال اوله نو بارډر کومه، دا ټول سلیکټ کوم چې دا بارډر شانتې لري سي پرې پوه سو موږ تاسو چې کوم نو بارډر، هېڅ بارډر مه ورکوه. بوټم لاندې بارډر ورکوم، بارډر مو نور کوئ بیا لاندې بارډر ورکوه. ټاپ ټاپ کې په سر کې بارډر ورکوئ، نور مه ورکوه. لیفټ کس اړخ ته بارډر ورکوه، رایټ کې خوا ته اړخ بارډر ورکوه، نو بارډر مه ورکوه، آل بارډر ټول د بارډر ورکوه. انساید بارډر مثلا چې د آوټ ساید چې د باندې ټول بارډر ورکوه، منځ یې خالي پرېږده. ګوره انساید دننه بارډر ورکوه او نور خالي پرېږده. دا سره د ښکاري په سکرین کې دا مختلف دغه ټیبل ډیزاینونه دي. ګوره تاسو مثال بارډر ورکولی شئ. بل چې دا د بارډر پینټر، بارډر پینټر څه معنا؟ دغلته مثال مونږ فرض کې دا ټول ته مونږ تاسو چې کړې ده بارډر هم ورکړی ده، لیکم آل بارډر. یا مثال دلته چې کوم دغه لیکل زه کومه، دا زه لیکل کومه ټیب وښمه، نور هغه اضافه سوله. دغه کوم ډیزاین چې مونږ ورکړی دا سټایل یې کوم ټاکلی ده، دغه مثال بیا دا ټول نه ټاکو ځکه تېره ونه ټاکلی ده. مثلا دا غټومه چې پرې پوه شئ. پینټر بارډر څه معنا؟ چې زه کلیک کړم دغه کوم ډیزاین چې مونږ ورکړی دغه ډیزاین هر وخت تاسو مونږ وغواړو دغه څه کېږي راولي مونږ ته. بیا اړتیا نشته چې تاسو مثلا دغه ټول یو شی سلیکټ کړئ او هغه راولي. دا لږ تیار راځي، دا پینټر ده تیار، هغه ډیزاین خوښ شوی ده کلیک شوی ده دلته راولي. کنټرول زیډ دا مين کنټرول زیډ. ښه نو لیکم نو بارډر ټیبل ډیزاین کې لیکم بارډر کې نو بارډر. ښه بل چې دا ټیبل دی د چې لیاوټ کې چې کو دغه کوم رو کې چې زه ولاړ یم سلیکټ کوم رو کې چې ولاړم دا ماته سیل کولی ماته سلیکټ کوي. ګوره زه راځم یو بل تشه راخلم چې تاسو پرې پوه شئ. دقیق دا لږ رنګه ده. راځم یو تش بل نه ټیبل اخلم، ګورګی کوم. ښه اوس دلته زه ولاړ یم، زه راځم لیاوټ کې مثال سلیکټ کوم، اصل کې چې اصل کې ماته هغه سلیکټ کړم. بیا ورته مې چې نه دغه کوم کالم کې چې ولاړم ګورم دغه کالم ماته سلیکټ کړه. ټول سلیکټ کوي، کاپي کوي، کټ کوي، مثال بل خوا ته وړو. بیا ورته مې چې نه دغه کالم خو شو دلته سلیکټ چې دغه رو ماته ټول سلیکټ کړه. کوم رو کې چې زه ولاړ یم سلیکټ شو. بیا چې ده ټیبل غواړم ټیبل ډېر غټ وي متاسفه نه سلیکټ کړو نو موږ پرې وخت نیسي. نو دا شي لپاره دا سلیکټ ټیبل ټول ټیبل څومره ټیبل مثال خدای دې سل دا خاني په کې څومره ټول موږ ته په یو کلیک باندې چې کوي سلیکټ کوي. بل چې دا ګریډینس ویو ګریډینس چې دا خط غوندې دا راولي. ګوره خیال کړي خط غوندې ښکاري. پراپرټي کې دا ټیبل دی د لیکلو په کوم ځای کې راسي. دې ما زه کلیک کوم پراپرټي باندې ماته هم دا ګوره دا سنټر ته لیکل راسي. ګوره هلته هغه ټیبل بیا پرې کلیک کوم پراپرټي ورته نه د خط منځ کې راسي ټیبل او اوکې. ګوره خطو منځ کې راغی. کنټرول زیډ اوس دا ډرا ټیبل څه معنا؟ ډرا ټیبل چې موږ تاسو مینوالي موږ تاسو ټیبل اضافه کوو، خو که چېرته دا ډرا ټیبل موږ بل ځای کې هم موږ استفاده کوو چې مثلا دغه کالم چې ده دغه زه دوه ځایه کوم بیا ډرا ټیبل باندې داسې اضافه کولی شو. او کوی نه مینوالي ګوره مینوالي هم موږ چې کوو ډرا ټیبل اضافه کوو. ډرا ټیبل دغه لپاره ده په خپله خوښه رقم دغه اضافه کوو. بل چې د اریزر پاکونکی پاکې کړه پنسل پاک غوندې ده. دا څه کوي هغه ګوره پاکوي.
نشسو مونږ پاکو بل چې دا ډیلیټ ده ډیلیټ سیل مثلا ډیلیټ کې ټول کالم ډیلیټ کې یو رو کې چې ډیلیټ کې ډیلیټ ټیبل مکمل شي کې ټیبل ډیلیټ کې بیا راځم ټیبل دا بیا یو چې هغه اخلم دا به وړه کې کوم ښه دلته هغه حساب ولیکم چې تاسو پرې پوه شئ درویشت ده څو ده پنځه ویشت ده پنځه ده اته ده څلوېښت پنځوس شپېته پنځلس ښه دا راځه ګوره انزرټ ابوف دغه اتو نه پورته مثال کې رو دې اضافه کړه ګوره رو اضافه کړه بیا کنټرول زیډ بیا ورته انزرټ بیلو لاندې ماته د اتو نه ښکته ماته رو اضافه کړه اضافه کړه مثال نو لیکل پکې کوم لیکل موږ نه پاتې بیا زه کنټرول زیډ وهم بیا چې د انزرټ لیفت دغه اتو نه چپ خواته مثال دس خواته ماته یو کالم اضافه کړه نو ګوره کالم اضافه کړه بیا کنټرول زیډ بیا ورته هم انزرټ رایټ دا که کلیک کړم ښي خواته اضافه کړه ګوره ښي خواته اضافه کړه بل چې د دې کې دا خو اوس مرج څه معنا دوه روګانې یا څو روګانې د شی کې دا مرج کوي و چې کله کلیک کوم دا دوه سلیکټ کوم ګوره دا ګوره خپله خوا زه کلیک کوم ګوره دواړه یو خانه جوړه سوله بیا کنټرول زیډ و چې د سپریټ سیل یو سیل موږ چې دا موږ تقسیم کړه موږ څنګه کلیک کوم ګوره ماته څو سیله پکې جوړ کړم ورته یم درې اوکې کړه ګوره یو دوه درې اما یو خانه چې دا درې ځایه موږ تقسیم کړله بیا کنټرول زیډ سپریټ ټیبل ورته هم دغه پنځه نه ښکته چې دا ماته ټیبل تقسیم دی دوه ټیبل یې کړه دلته کلیک کوم یو بیل سو دا بیل سو دا هم مثال هر خواته راوړلی شي او دغه یو کار چې ده دا ګوره هم هر خواته موږ راوړلی شو زه کوم کنټرول زیډ بېرته یو ځای کړه ته ښه بیا راځم لیاوټ کې چې ده آټو فیټ کې څه معنا دغه مکمل کالم چې ده دا ټول دغه لیکل چې ټول د رو په اندازه د لیکلو په اندازه کې دغه کلیک کوم ګوره د لیکلو په اندازه سو پورته به کلیک کوم آټو فیټ ټو وینډوز سره کوم لیکلی ما رقم اول کوم لیکلم دا رقم ته وکنه نو ما رقم ته کړل بیا چې دا رقم د کومه زه اوس دې کې موږ څه شی کولی شو دې ځای څخه موږ شی کوو اندازې د یو روی کالم ټول مثال ټول غواړو مثال دا ټول د یو رقم د ټول سلیکټ کوم او ټول ورته یم آټو فیټ یې کړه اندازه یې ګوره اندازه ټول په یو وار شی ده په یو وخت کې د ټولو روګانو اندازه په یو وخت موږ غټه وړکې کولی شو او که چې د کالم وغواړو مثال ګوره کالم اندازه دې څخه هم غټه وړکې کولی شي ټول په یو اندازه یي که چېرته مثلا دغه رو دا رقم دی یو رو داسې یو کالم غټ یو وړوکی ګډوډ کړم زه اوس راځم ډسټریبیوټ ده ډسټریبیوټ روز روګانې چې کا ټول په یو اندازه کړم څومره چې روګانې ټول په یو اندازه سولې کالم هم ګوره یو غټ دی وړوکی دی مثلا کالمونه هم ټول په یو اندازه ډسټریبیوټ کالمس ګوره کالم هم راغلل الاینمنټ کې چې کو د لیکل دي د رو په کوم ځای کې راسي د سیل دلته دې راسي منځ ته دې راسي بیخ کې دې لیکل وسي دا مختلف هغه ډایرکشن یې موږ ته ښیي بله ټکس ډایرکشن دا لیکل په کومه سره دا مکمل دا د ټکس ګوره ډایرکشن چې ده دا مکمل بدلی بل چې دا سیل مارجن دا چې دې څخه هم موږ تاسو اندازه غټه وړوکې کولی شو لیکو اوکې کومه دې څخه هم اندازه غټه وړوکې کولی شو هغه خپل اولني حالت ته راغی بیا چې دا چې ده سورټ ورته هم دغه مثلا دغه ټایم دغه اول کالم نه دویم کالم دغه ماته سورټ کړه سورټ کې هم دلته چې کومه ګوره اول چې سورټ بای کالم 2 ده که نه دا به وټاکې نمبر دا و اسینډینګ ډسینډینګ ده کوم رقم دی کې ورته اسینډینګ څلوېښت پورته ځي نو ښکته راښکته کېږي
بیا دلته راځم بیا درېږم بیا ورته وایم نه اسینډینګ یې کومه ده دا به بیا دلته راځم کالم کوم کالم ده کالم 2 ده دا کلیک کړه اسینډینګ نو چې ګوره اته پورته راغلم څنګه راغلل بل دا ریپیټ رو دغه رو مثلا دغه کې موږ ډېر لیکل کړي دي یو هغه ده مثلا نیم ده نیم چې دا کوم مضمون ده پښتو انګلیش پښتو او انګلیش دا مضامین سره د زرنګ ورکومه فرض کې دا چې دا موږ تاسو د هغه چې د لیکل مثال ډېر زیات دي دغه و لیکل کې چې موږ ډیزاین هم ورکړو هم مثبت جوړ کړو اوس دې کې کولی شو مثال هغه دغه چې دا بلې رو کې مثال دا دورې د سرو پاڼې چې کاره پاڼه زه لیکل پکې کوم سره نو ډېر وخت نیسي زه ورته نه همدغه یو لیکل چې دي دا ماته په نورو پاڼو کې هم دغه چې ریپیټ یې کړه دې باندې زه کلیک کوم بیا راځم ګوره ریپیټ هیډ روز دا زه کلیک کوم اوس که چېرته دغه ګوره روګانې مثلا ټیبل غټ سي ګوره اتومات شی سو بل هغه کې هم راغی بل هر پیج چې نور پیج موږ تاسو اخلو هغه پیج په اول سر کې به چې کېږي دا به سر کې به راځي دغه کوم عنوان چې موږ ورکړی ده او بل دغه ټیبل چې تاسو موږ د ټیپ په واسطه هم د دې څخه واسطه د ټیپ بټن کیبورډ کې شته ټیپ بټن چې ده نو کلیک کوه څومره چې تاسو وغواړئ دا اضافه کېږي ها بل چې دا کنورټ چې دا کنورټ ټو ټیکسټ دا کوم لیکل چې دا موږ ته په ټیکسټ کې واړوه مثلا دا کلیک کوم ها پاراګراف په شکل ورته هم نه د ټیپ په شکل مې راکړه ګوره ټیبل ختمیږي دا رقم لیکل ګوره راغلل کنټرول زیډ بیا ورته وایم چې لیاوټ ته ځم بیا ورته وایم چې ما ته د څه شي په شکل لیکله سر کامه پکې راوله کامه کلیک کوم لیکل وراسو کامه باندې راوله کنټرول زیډ داسې مختلف تاسو پکې شو کولی شئ بل چې دا دی کې فارموله مثال دغه د زه سم کوم زما که فارموله په کار شوله مثلا ټیبل کې مثال پروګرام فارمولې نه وي که نه دغه د دوی خپله فارموله اضافه کړې ده دا ته کلیک کړه فارموله سمې کړه ابو پورته چې څومره دا ټول ماته شی کړه سمې کړه کلیک کوم بیا ورسره ورته وایم دغې ماته اوریج راوکاږه ووایم مثلا اوریج راوکاږه ما دغه سم په ځای چې دلته به څه شی کې اوریج وښی راځم له فارموله کلیک کوم فارموله کې ورته وایم چې دغه سم په ځای لیکم یا داسې هغه کومه چې دغه پاکوم دلته ورته لیکم یا کاونټ کې اوریج راته وکړه دا کاونټ وکړه چې شی ده ابو دلته به تاسو چې کوم مثال پروګرام تاسو به لیکل کوئ چې پورته ده دې راته کاونټ یې ګوره څو دانې وو یو دوه دانې وو دا و ټیبل ډیزاین کې بیا راځو ټیبل کې چې دا دلته ډرا ټیبل خو ته مینوالي موږ اضافه کوو دلته هلته موږ ډیزاین آپشن کې هم وي دلته هم ستا کنورټ ټو ټیکسټ ده کنورټ دلته چې دا کنورټ ټیکسټ ده چې د هغه موږ ټیکسټ ده موږ کالم ته اضافه کوو مثال دا هغه لیکل دي دا ورته ماته هغه کوه یا مثال لیکل موږ تاسو کوو چې هغې کې موږ تاسو وایي دغه لیکل زما کړي دي مثلا د لیکمه ها ماوس ده ماوس څو دانې دي موږ سره څلوېښت دانې دي بل ورته لیکمه کیبورډ څو دانې دي دا هم دا کیبورډ 30 دانې دا اوس ګډ ولیکل سوي دي که زه ته همدغه ماته ټیکسټ ته یې واړوه نو ټیبل ده بخی ګوره سلیکټ مې کړه کنورټ ټو ټیبل ده څو کالمه دې راسي یو دوه درې کالمه دې راسي ځکه چې هغه 3 کالمه دي که نه نشي که کالم کې راوستل
ډیلیټ کوم. اوس راځم بیا انزرټ ته. انزرټ کې ها ایکسل سپریډ شیټ دلته زه کار کوم خو ما ته په 600 د ټیبل ډیلیټ کړم. ها دلته چې کوم د ورډ پروګرام زه لګایم خو ما ته د ایکسل هغه فارمولیشن ما ته اړتیا پیښه شوله. نو راځم دلته لکه ما هم ټیبل پکار ده هم ایکسل پروګرام پکار ده چې هغې کې د مختلف فارمولې دي. ما ته هغه فارمولې هم زه استعمالوم. هغه فارمولې دلته راشي باید او زه خپل ډیټا پکې شیر کوم انټري کوم پکې. دا ګوره مکمل د ایکسل پروګرام چې څومره هغه پکې دي که نه آپشن یې هر ټول دلته موږ تاسو هغه یوز کولی شو. نن لیکم نیم فادر نیم هر شی تاسو لیکلی شئ. یا مثلا نیم لیکم مثلا لیکم پشتو دری نیم الیسو سلګوري اتیا دی چې دری کې وړي دي اویا. دا رقم ځای لیکم عمر څو وړي دي تو کې سل وړي دي د کې څو وړي دي. مثلا لیکم ټوټل equal ګوره ایکسل فارمول ټول داسې موږ داسې شی کول ده یوز کولی شو. دا جمع که ده په اسانه طریقې سره یو نیم سل داسې که دغې باندې کلیک کړو تاسو دا ایکسل هغه شیټ چې ده سپریډ شیټ هغې دلته موږ ته اضافه کېږي سره د ډیټا. او مثال وخت کې شاید کې انټري کول هم دی باندې ډبل کلیک کوو نو بیا ته هغه چیک دا ایډجسټ کولی هم شو. بل چې د دې کې بیا لاندې راځو کویک ټیبل. کویک ټیبل څه دي که ځینې ریډیمیډ ټیبلونه دي چې هغه موږ ته کمپنۍ راکړي لکه جمتري اضافه کیبل چې ریډیمیډ دا جوړ شوي دي. کوم هغه فارمیټ پکاري تاسو هغه د دې څخه په ورته هم دغه فارمیټ ټیبل ما تیار جوړ شوی ده. ورته هم دغه ټیبل اضافه کوم دا تیار راغی. بل د کویک ټیبل کې چې یو بل آپشن یې ځکه اضافه شوی ده چې هغه موږ تاسو کولی شئ یو ټیبل موږ تاسو جوړ کړی ده هغې کې داسې موږ فارمولې یوسو. مثلا دغه زه بیرته ډیلیټ کوم. زه بیک سپیس دغه ټیبل زه کلیک کوم. دې کې فرض کړئ موږ مختلف فارمولې یوز کړي دي دغه ټیبل کې او دغه فارمولې موږ ته تاسو هر وخت هغه پکارېږي چې موږ دغه تاسو دغه کې انټري وکړو. چې زه هر وخت ځم مثلا سپریډ شیټ ته او دې کې زه اضافه بیا هغه زه راولم بیا کې فارمولې زه پکې اچوم. خو زه ورته دلته شی کوم په اسانۍ سره چې شی کوم کاونټ کوم از ایکول کاونټ فارموله رالمه کاونټ یې کار سره دوه دلته به ورته لیکم کاونټ. دا رقم د اورېج هم دلته رم کوو equal average. دا موږ باندې انټر کوم کلیک کوم. دا فرق دغه موږ تاسو شی سو هغه ټیبل کې موږ تاسو فارمولې استعمال کړلې. دا فارموله چې هر وخت مثلا زه بیا لیکم ما دې کې ډېرې فارمولې موږ هغه ټیبل دا ټیبل ته یو نوټ کې ما پکارېږي. خو دا چې سپریډ شیټ زه هر وخت زه نه وي هلته سپریډ شیټ دې ځای څخه اخلم او بیا دغه انټریانې پکې کوم وخت نیسي. نو زه به چې کوم ولی شي کنټرول آلټ دا کنټرول آلټ ووهئ بیا به راشي دا سلیکټ کړئ کویک ټیبل ته به راشئ. کویک ټیبل کې دا ګوره آپشن موږ ته اضافه سو سیف سلیکشن ټو کویک ټیبل ګیدر دې کې دا اضافه کړه.
څه شی ورته لیکم فارمولا فارمولې په نوم باندې چې ګوره ګیلري کې ټیبل ده او دا مې اوکې کړم والفرض کې دغه ټیبل چې ما بل وخت کې بیا په کار ده همدغه فارمولې ځکه چې اوس مختلف فارمولې سختې فارمولې کې چې دا زه چې کومه ده دا زه ډیلیټ کوم اوس همدغه ټیبل چې ده د ما دغه همدارنګه فارمولې چې د بیدار وخت ما په کارېږي ځي سهار میاشت په کارېږي هر وخت په کارېږي نو راځم دغه نو خیال کې دا موږ د کمپنۍ جوړ کړي دي خو زه چې کوم راځم چې شپونو مو نه پوهېږم د هغه ولې سلو ده فارمولا ګوره مخکې نوم ما ورکړ دا زه کلیک کوم څنګه چې زه کلیک کړم نو ما هغه مکمل ډیټا چې ده هغه دلته دغه سپریډ شیټ مې چې موږ جوړ کړی دلته ګوره ایوریج هر څه دلته راغله ده نو زه کلیک کوم دې کې چې کوم انټري کوم دا سره کته کوي سبدلی کې ما ته وی ګورې دي ټیبل څه دي ګورې دي ګوره او دا هم راکته کوي بسوک تاسو تاسو ته مختلف انټري من تاسو کولای شئ کې خیر سره دا موږ ثبتو دي کې چې ډېر فارمولې یوز دي مثلا ټول یو فارمولې دي کې موږ تاسو استعمالو دا بیا چې کوم زه ډیلیټ کوم دا هو ټیبل خلاص له خو برازو پکچر دا کله چې پکچر باندې موږ تاسو کلیک کړو پکچر شي چې موږ تاسو د شي کو یو عکس اخلو عکس راوړو دلته ډیسکټاپ ته د خپل د ډاکومنټ دا مثلا دا رقم د پکچر چې دا سم کمپیوټر کې کوم عکسونه یو ځای سره لم د راولم دا ما کلیک اوس چې ما سره کمپیوټر کې عکسونه وي نو کولای شم هغه عکسونه دلته زرا ولم ورډ ډاکومنټ کې زه پیسټ کوم دا ما کلیک زم ډیسکټاپ کې عکسونه ما چیرته دي فوټو دا چې کې انزرټ به وخه کله چې انزرټ مو خلدا ګوره عکس کوم عکس دغه سماخان عکس ده دا انزرټ وخما دغه سماخان عکس ما سره راغی دې باره کې لیکل وی اګه دا رقم ته لیکو یو دا رقم د چې کو عکس کوښ نه کولای شو خو چې کله چې موږ عکس مثال راولو عکس سره موږ سره بل مینو اضافه کیږي چې هغه ته وایي پکچر فارمیټ چې دې کې موږ په عکس کې مختلف تغیرات راوستلی شو مثلا اول دې کې چې بیک ګراوند ریموو کراتا یا دا زه کلیک کوم دا چې کې د عکس چې کې ګلابي رنګ اخلي خیال کړی دا اوس کمپیوټر د نه پیږي خو دا چې کو ډایرکټ سلیکټ کړو زه کلیک دی خو کوم نو چې دا ټول فارمیټ کیږي ګوره keep areas ګوره mark areas to keep دغه هغه ته ګوره کلیک کوم دغه ځای ما ته مو ریموو کوه دا رقم ته راولم دغسې ځکه دا خو دغه لاس شیان هم ډیلیټ کړي که نه جمپر هم ډیلیټ کړی دا ګوره ګلابي رنګ چې کوم څوم ګلابي رنګ پرې اوس دا ټول چې کېږي ډیلیټېږي یو ځل دغه شی که ما ته مو ریموو کوه او ریموو ایریا دغه ځکه چې کلیک کړم دوی چې نه دغه ځای ما ته شی که ریموو یې که مثلا دغه ځای سلمان دغه داسې دا رقم ته کړه دا هم ریموو کړه ورسره نقلي باندې زه کلیک کړم ریموو کېږي کله باندې مثلا کلیک کړه شی دا ریموو کېږي بل چې دغه چې دا کیپ چینج کله چې باندې کلیک کړې دا شی کې نو ریموو کېږي ورته ما نه بیا ریموو کوی مه راته بیا ته هغه ته راغی بل چې دا کورکشن دې کې چې مختلف رنګ ورکولی شو ګوره تاسو ته ښکاري بل چې دې کې موږ کلر ده کله چې دا ول عکس دې خواته زه راولم چې یو دغه شی داسې ډېر فکر یې ښه کله هم تاسو دغه عکس ګوره ځینې وخت کې حرکت نه کړي ورډ پروګرام کې نو چې هر وخت عکس حرکت نه کړي تاسو بل ریپ ټیکسټ ته راسئ
باندې به کلیک کړئ دلته به ولیکئ دغه راولئ ان فرنټ اف ټکسټ نو دا چې تاسو په اسانۍ توګه چېرته بولې راکولی شئ. زه دغلته به پرېږدم چې تاسو ښه ښکاره شي. اعظم کلر ته ګوره کلر کې مختلف رنګونه ورکوي چې کوم یو رنګ ستاسو خوښ وي هغه باندې کلیک کوئ. افیکټ کې چې ده دې کې نور مختلف هغه دي چې هغه تاسو کلیک کوئ نو د هغه ګوره عکس د مختلف شیپ ورکول کېږي. ټرانسپیرنسي د مثال وغواړئ ټرانسپیرنسي ورکوي. پیج رنګ هغه کموئ شین کوئ. بل چې د دې کې بیس پکچر دا مختلف هغه نه دا آنلاین کوم ډیزاینونه د سټاک شان د سټاک تاسو بیا خپل وګورئ انشاءالله سیستم به پکې نه ریسیټ پکچر چې دا کوم عکس کې کوم تغیرات راوستي او غواړو دا تغیرات مثال موږ نه غواړو چې تغیرات پکې رسمي ته عادي حالت راولي او دا چې د ریسیټ پکچر چې سایز کو سایز موږ غټ وړوکی کړی نو دا سایز بیرته غټ وړوکی بیا چې مثال زه ته ماته کار وکړم دا سخته نه دي وخت ستاسو بیا ضایع کېږي. بل چې دا اعظم دلته کې عکس ته مختلف هغه ورکوي. ګوره دا که سیویانو کې موږ خیال کړي دي که سیویانو کې چې عکسونه خلکو پکې راوستي د غزیانو څخه دا رقم ته عکس پکې تغیرات پکې راوستلی سئ. بل چې دا پیج پکچر بارډر دې ته موږ بارډر ورکوو. مثلا دا بارډر ته هم دغه رنګ ورکړه بارډر یې دلته د عکس کې نور مختلف هغه دي دا تاسو خپله بیا وکړئ 3D حالت کې راولئ کوم حالت کې راولئ هغه رقم ګوره هلته تاسو ښکاري دا عکس دغلته راولم بېرته دا عکس کې مختلف شیپونه مثلا شیډو کې راولم مخکې چې ماته ویلي وره مختلف تاسو دې کې بیا ډیزاینونه شیان تاسو خپله دا وکړئ بیا 3D حالت کې راولئ. ټکسټ لپاره کې مثلا د پکچر لیاوټ کې مثال لپاره کې نور مثال یو کوم هغه راولئ مثلا معلومات دلته لیکمه دا زه لیکومه دا رقم د لیکل به کې کوم مثال لیکي سلمان خان لیکي پلانکیا شي لیکي مثال لیکمه سلمان دا مختلف شیان پکې اضافه کولی شي دي. بیا راځم انزرټ مینو ته پکچر فارمیټ او ټکسټ دې باره کې مثلا دا کې کلیک کوم د دې باره کې موږ ته معلومات راکوي چې دغه عکس څه شي باره کې دا جنرال هغه لیکي مثلا چې دغه کلیک کوم دغه ایرور موږ ته نو بیا نور نه راکوي که دا کلیک کوم بل چې دا پوزیشن د عکس مثال د خط کوم ځای کې راولي که چېرته دلته موږ سره مثال خطونه وي بیا دا زه خپل ځای ته راولم دا مې زه کلیک کومه دا به د خط ولیکو چې تاسو پرې پوه شئ. زه لیکمه بیا عکس ما کلیک کومه راځم پکچر فارمیټ ته پکچر فارمیټ چې رالمه عکس د لیکلو په کوم ځای کې راځي ورته یم چپ اړخ ته راځي پوزیشن ته که پوزیشن ورته مو ټاکو ورته یم نه د لیکلو منځ کې دې راسي ګوره د لیکلو منځ کې راغی دا مختلف آپشن یې لري پیدا چې دا لیکلي کوم رقم ته راسي مثلا کوم دا ګوره دلته دې راسي سکویر دې راسي بوټم دې راسي مختلف هغه ګوره ټاپ کې دې راسي بیهایند ګوره خط ګوره د عکسو لاندې راغی دا ستاسو مختلف پوزیشن آپشن شي دا کور کې تاسو تکرار کوئ. د بیهایند ټکسټ کې به زه یو بل هغه درته وکړم چې راشي بل عکس به هم راوړم چې تاسو ښه پرې پوه شئ. پکچر ته پکچر باندې کوم ډیوایس باندې کلیک کوم
ته شاروخان عکس سره راولم ګوره شاروخان عکس کې له فوټو زه راولم څه شو عکس د اول د هغه مداره کې چې موږ اپشن یې ورته هغه کړي دي زه څه ورته وایم چیک ور پناه شو که نه بېرته یې راوله بوټم کې راوله ټاپ کې دې راوله ګوره مختلف تاسو دغه چې کوئ یوز کولی شئ بیا دا زه بیا دغه کوم ښه بیا راځم دلته سیم د مثال مخکې یې که وروسته یې که دا آپشن یې مختلف دی سیم بیک دا بیا عکس راولم مثال شاروخان عکس به راولم بیا سیم بیک initiative groups ګوره همه رقم دغه کوي او ما غواړم ډیلیټ کړم کنټرول زد لیکل وهم ښه اوس لیکلي ما څه شول picture format راځم picture format کې شیر کوم بل دا select pen چې دا کوي که مثلا عکس دې شو کړي که شو نه کړي ته هایډ یې که هایډ کېږي څنګه پکې راغله زه به ډیلیټ کړم بله کیسه راوړم بېرته ښه عکس چې مثلا بېرته زه عکس راولم عکس به کوم یو دغه عکس مې راوسته da عکس به داسې کوچنی کړم بېرته زه په دې باندې کلیک کوم دا شو دا هایډ یې کړه دا ولې هایډ نه شو دا ولې هایډ کېږي ښه بس راځو چې دا سلیکشن پین سلیکشن پین چې کلیک کړي مثلا دا ګو د سترګې نښه ده که چې دا کلیک کړو مثلا عکس موږ ته بېخي ښکاره نه شي ګوره عکس ورک شو بېرته ما بېرته دا کلیک لري کړو عکس موږ ته ښایي بېرته بل دا بیا پکچر ته راځو پکچر کې در منو کې پکچر فارمیټ کې چې دا روټیټ ده عکس څومره درجې دې موږ ته راته ګوره عکس تاسو ته په هغه کې ښکاري عام سکرین کې بل چې دا کرپس ده کرپس د عکس مثلا دا غټه وړوکې کړو ته دغه چې دا فټ هغې نه دي اندازه کوو دا بل دا چې کلیک کړي ګوره دغه تور نښې راغلي که دا تورې نښې دا رقم ته پورته کړې څنګه چې باندې کلیک کړي عکس چیک کړي وړکی کېږي ورته کنټرول زیډ مې وړکی کوه دا و پکچر فارمیټ کې په دې څخه هم موږ تاسو عکس چیک کوو اټه وړکی کولی شي ګوره اندازه په خپله ګوره نشته کوم ډیلیټ کوم بیا راځم انسرټ مینو ته انسرټ مینو کې راځو دا فوټ پکچر و
او چې دا سټاک او د آنلاین چې دغه سټاک چې دی د امسپورټ پروګرام چې د موږ ګټ ولرو نو دغه موږ ته د سټاک چې امسپورټ پروګرام له مخې نه دلته موږ ته اول سټاک موږ سره عکسونه راځي هغه عکسونه چې موږ تاسو متذکرې سي مثال د انزرټ کو نو هغه انزرټ کولی شو او د هغې څخه موږ تاسو په پروپوزلو کې او داسې نورو شیانو کې موږ د هغې څخه استفاده کوو دا چې دا خو داسې ډیپینډ چې کوي تاسو نیټ باندې کې چې د نیټ هم ډېر تیز وي نو مثال په ډېر تیزۍ سره کار کولی شي دا تقریبا آنلاین یو رقم دی ګوره آیکن دې سره هم آیکن اخیستی شو هغلته خیالي کې هلته سټیکر مثال اضافه کوئ پکې سټیکر پکې اضافه کوي دا چې کو ریسرچ ورکړه زه ورته یم دغه ماته دغه ډاکټره ماته انزرټ دا زه کلیک کوم دا چې کوم انزرټ کلیک کوم کله چې دا انزرټ کلیک کړو نو چې کې ډاونلوډینګ مونږ ته سټارټ کېږي دا که چېرته مونږ تاسو نیټ تیز ولرو د سترګو رف سره کېږي دا چې نیټ زمونږ لږ ضعیفه سوې ده لکه د ورځې چې کار پرې لوډ کړي ډېر زیات انټرنیټ باندې نو بیا هغه کار چې ده ډېر سلو کوي همدا رقم تاسو ګوره دلته کې خیال کړئ ورته ډاونلوډ کېږي آیکن ګوره د سټاک څخه هم موږ اخیستلی شو او له دې ځای څخه هم موږ اخیستلی شو دا چې څه دا ګوره سټاک څخه راغی همدا رقم ته آنلاین څخه هم تاسو اکثر راوړلی شئ دلته کې مسنجر کې کلیک کوئ داسې کوئ آنلاین پکچر مثلا آنلاین پکچر کې نیټ ولرئ مثال دلته تاسو هغه هم تاسو ته راوړلی شئ بل چې د شیپ باندې چې کلیک کوئ مختلف ګوره ښه د هر یوې نوم لیکلی هماغه رقم ډیزاین یې لیکئ تاسو هغه شیپ دلته راوړلی شئ هغه ایډیټ کولی شئ دغه شیپ ما واخیسته کله چې دغه شیپ واخلئ د شیپ چې د مختلف ډیزاینونه یا بله مینو به شیپ فارمیټ په نوم باندې راخلاصیږي دلته کې خلک لیکلي مثلا دغه شیپ چې دا کوم چې اخیستی ورته دا شیپ د ما په کار نه دی ما دا شیپ په کار ده نو چې کېږي دغه دې څخه ګور چیک کوو تاسو مختلف شیپونه تاسو هغه اخیستلی کولی شئ بل چې دلته راشئ ګوره اگر نوم پې لیکلی ایډیټ شی ته مې کلیک کوم زه ایډیټ کوم کله چې ما کلیک کړي ګوره دې څخه ګوره چینج شیپ دغه شیپ چې دا مثال د ورته یم نه دغه شیپ چې دغه شیپ باندې واړوه ایډیټ کوم یم نه ګوره شیپ یې دا رقم ته واړوه او که چېرته مثلا دا ګوره ایډیټ پوینټ باندې کلیک کړي ګوره نقطې راځي خپله ګوره تور نقطې به درته ښکاري کولی شي دې په وجه باندې دې شیپ مونږ داسې تغییر کړو نور مثلا مختلف تاسو رقم ډیزاین پکې جوړولی شئ هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي کنټرول سایډ بل چې دغه دې کې چې ټیکس مثلا غواړم دې کې ټیکس ولیکم ډرا ټیکس باکس دې ټیکس باکس پکې راته جوړ کړه چې کې لیکل پکې دا ډیلیټومه دغه شیپ ته راځم شیپ باندې راځم بیا بل چې د دې کې مثلا دغه شیپ چې دي مثلا دې کې مختلف رنګونه ورکوي کوم ډیزاین پکې کوم رنګ تاسو ته ښکاري مطلب دا رنګ مه پکار ده دا رنګ شیپ فل دا مین سره کوم رنګ راځي دی ګوره شیپ پن دا رنګ دی واخلي منځې بیا آوټلاین دی باندې آوټلاین چې د باندې رنګ دی کوم رنګ واخلي ورته یم کوم ښکاري دا رنګ دا د باندې ځای که درته ښکاري دا هغه څو ټیکس شیپ افیکټ چې دا هم لکه د پکچر غوندې مختلف هغه یې مثاله ګوره دا رقم مختلف فارمیټ شیان درته پکې راکاږي بل دې کې شی دا ریپ آرټ دا پکې ډېر واخلي چې کې دې کلیک کوم رائټ کلیک کوم
ورته اډ ټیکس ګوره بوخدي زم څخه دې زم څخه پکې کوم کله چې د لیکل پکې وکړو او دا زه بیا چې کوم سلیکټ کوم که ورپ آرټ اخلي مثال دا ورته دا رقم لیکل پکې راولا په دې ورپ آرټ چې دلته هم رنگونه شانه بدلو دا بدلو چې کوم رنګ یې موږ تاسو ورن سور بیا هم دې کې چې اتومات رنگ ورکا بس مختلف رنگونه او شیپ شامل کې آرټ پک تاسو پکې اضافه کولای شئ بل د ټیکس ډایرکشن دا لیکل کومه سره راسي پکې لکه مخکې چې کې موږ څه پکچر کې هم د تاسو موږ ټیکس ډایرکشن ورکوي چې په دا رقم روټیټ کا سره رقم دی کا رقم درازي الاینمنت ټیکس مثال ټیکس دی دیغه په سر کې وي په مینس کې چې ته پکې دراسي ورته په مینس کې لیکل پکې راشي مینس دیکو دا هم لکه ما وخت دا هم هغه تقریبا دی په مینس کې چې موږ تاسو ولستل د پکچر هغه فورمول شاین د خو مخکې موږ تاسو ویلې بیا راځم انسرټ مینو ته دا چې د ګروپ کوی دغه او دغه چې د دوړ چې کومه ګروپ کومه دا هم سلیکټ کومه او دا هم کله سلیکټ شو دا ګوره فعال کیږي ګروپ دا چې لیکي دا ګو دغه ډول ګروپ جوړ شو دا اوس موږ تاسو هر خوا بولې را بولې شو که یو ښکته کې بل هم ښکته کیږي ګوره ګروپ شو یو ښکته کو بل هم ښکته کیږي بل جګې بل هم جګې چې د سره بدې مدکې د خوشې کا مدرسې دا ګروپ وایي او مرسته نه جدا جدا یې کومه ده بیا ته چې کومه ان ګروپ جدا جدا یې اوس کې چې سو ان ګروپ شو ها شی په موضوع به دا ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم دا دوړه ډیلیټ کو اوس آیکن هم دا انټرنیټ په چې دا ولري مثلا آیکن مختلف آیکن دي چې موږ تاسو انټرنیټ ولرو او دا آیکن شین چې دی موږ تاسو د انټرنیټ څخه اخیستلې سو او دلته اضافه کولای شو لکه دا مثلا دغه د کولای شو مثلا سرچ کې سره کوم آیکن دی پکار وي هغه آیکن مثلا تاسو سرچ کې دلته راځي تورته هم مثلا غو ریډیمیټ خپل راغلی دا تاسو مثلا خپل سرچ کوئ دلته سرچ ورته دغه ماته دغه مړه چې دغه ماته هاکا انسرټ کا مړه ما کلیک دا شین چې دی نیټ ډېر تیز غواړي چې تاسو نیټ بیا تیز ولرئ ځکه چې تاسو سره ښه کار وکړي دا چې مثلا نیټ ضعیف وي بیا صحیح کار نه کوي څومره چې تاسو نیټ تیز وي هغومره به تاسو سپیډ کې کار وکړي لازم بیا دا آیکن باندې کلیک کوم چې نیټ بدبختانه ډېر ضعیفه ده صحیح کار نه کوي د هغې له وجې نه دغه ستونزه مخ ته بیا ځلې موږ ته مخې ته راځي چې دلته په افغانستان کې فعلا اوس لپاره فایبر نوري بند شوی ده نو دغه نیټ شیان چې دي موږ لږ ستونزې ډېرې کړي دي څومره چې مثلا دغه نړۍ پرمختګ کوي هغومره دغه شیان چې دي ټول د انټرنیټ له ترو کېږي لکه دوی هم اوس دغه فیچر چې دي سپورټ پروګرام چې دي دغه مایکروسافټ دغه اکثریت دوی انټرنیټ سره وصل دي ځکه چې موږ چې زمانه موډل کېږي نو هغومره تاسو دغه شیان هم موډل کېږي او تاسو کار اسانه کوي ګوره هم دغه راغی دا چې راغی مثلا دا ګوره هماغه د هغه اپشنې دي د پکچر او دغه شیپ چې ګوره ګرافیکس دي هماغه اپشن تاسو هم پکې اپلای کولی شئ ورته دا ګوره تور کلر کې ده که نور ته هم نه ده تور کلر ما په کار نه ده ورته دا کلر یې که دا کلر یې که هر رنګ چې کې ده
ګوره مختلف سټیکر تاسو دلته اضافه کولی شئ. دا زه ډیلیټ کوم. بیا راځم ښه اوس راځم 3D. اوس دې کې آی کې بل اپشن اضافه شوی 3D. 3D چې دا دې کې مختلف شیپونه وي، سر عکس وي، ویډیو وي. دا ته موږ تاسو ډاونلوډ خو چې په شکل کې د 3D په شکل کې. د 3D په شکل تاسو کله چې دا ډاونلوډ کړئ نو دا تاسو ته مختلف بیا اپشنې نورې درکوي. مثلا زه ورته وایم دغه انیملز. دا ګوره خیال کړي دا عکس ده، ګوره ښه دا نه خو دغه چې د انسان عکس ورکړی ده حرکت پکې ورکړی ده. د معنا دا ده چې دا ویډیو غوندې ده، ویډیو غوندې حرکت کوي. نو ورته وایم ګوره دغه زما پکې دغه د سپي هغه هغه ده، دا انزرټ کړه دغه سپي هماغه خوښ کړه پکې. دا زه انزرټ کوم. دا چې نیټ اوس څه وخت کې به دا ډاونلوډ شي ضعیفه ده. دا اوس راځي موږ تاسو کولی شئ موږ تاسو دا راغی دې کې بیا موږ تاسو مختلفې اپشنې دې باندې اپلای کولی شو. دې کې نور چینجز راوستلی شو ځکه چې هر یو شی چې تاسو مینو دلته خلاصوئ د هغې باره کې نور هلته تاسو ته اپشنې ډېرېږي. کله چې هغه اپشنې ډېره سوې نو هغې باندې تاسو کولی شئ نور چینجز پکې راولئ. اوس دی چې دا زر ډاونلوډ سي موږ لږ اوبه وڅښو هغې پورې ورته. نه تاسو وخت هم ونه نیسئ لپاره دا ویډیو لږ سټاپ کړم. ها کله چې دغه موږ سره هغه راغی د 3D موډل ما هغه سپی کړی و هغه راغی. مثلا دغه که چې تاسو دلته راسئ دې ځای څخه دغه ګوره د هغه حرکت تاسو درولی شئ. د داس کلیک بالکل حرکت نور بیا نه کوي. سټاپ شو. چې زه بېرته کلیک کړم نو د شی کې بېرته په حرکت راځي. دغه ځای څخه تاسو دغه دې مکمل دغه حرکت چې ده ګوره تیار نښه یې ورکړې ده. دې دغه ډایرکشن موږ تاسو چینجولی شو. ګوره ورته وکتل ګوره بل چې دا دې کې خیال یې کړي بېرته ګوره د بېرته زه بېرته هغې راټیټوم داسې که نه دا ګوره 3D عکسونه دي. ګوره فکر کوه عین خپله هغه ده. دغه چې راشي دا خو دلته چې راشي ګوره مختلف حرکتونه دي. دلته دا حرکت کې دا راوله. یا کوچه ملاسې حالت کې راغی مختلف حرکتونه کې تاسو دغه ډیزاینو کې راوستلی شئ. دلته کې چې ته ورته وایم 3D دا راسم ریسیټ 3D ریسیټ 3D کې چې راسم مثال دلته ګوره د چې دا ریسیټ یې کړه بېرته اولي حالت یې ماته بېرته راوله. دا زه کلیک کړم نو بېرته چې کي بېرته زموږ ته اولي حالت ته راځي او همدغه بېرته اولي حالت ته راغی. دا رقم دلته ته کولی شئ دغه نور ډیزاینونه حرکتونه یې هغه پکې راولئ او دغه عکسونه چې دا خو دغه نور موږ ته پکچر او د شیپ کې ولوستل دا خو ټول هماغه کې راځي. نو دا و د 3D دا چې انزرټ مینو درس لږ غټ ده او لږ جنجالین ده. دا نور درسونه به درس به له خیر سره بیا یو بله ویډیو کې تکرار کړو. ومن الله التوفیق.